د وجنه حدیث کې راغلی یو ورځ کعب رضی الله عنه کعب بن عجره دا مریضو بیمارو نو نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر او عمر دا دریونه روان شو د کعب رضی الله عنه بیمار پورسي لراله چې د پوسی وږي او چې کله رال کېناسته وای په کعب رضی الله عنه باندې د ذوالقدم بهوشي رااله بهوشه شو وای د خلکو چغه وکړه چې کعب وفات شو وای مور یې غږ وکړه چې بشرا لك یا کعب بالجنه اے کعبه په جنت باندې تا ته زیره ملاو شي ته جنتی ته به جنت ته ځې وای نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وای دا غږ چا وکړه چې بشرا لك یا کعب بالجنه وای د خلکو ته اشاره وکړه چې نه هغې بوډۍ دا غږ وکړه د کعب مور دا غږ وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې د کعب مور او غیر ذلك دا خبره ته مه کوه لعله بخل بما يغنيه او تكلم بما لا يعنيه شاید دستا زوی دی کعب دی لبی په دنیا کې یو مسکین مولا راغلی یو غریب مولا راغلی د دې په جب کې به روپۍ وي دی مسکین به ترې روپۍ غوښتې چې ماله راکړه د الله په نوم باندې لږې روپۍ دی به بخل کلی او چا چې بخل کړی هغه داسې ډارې که الله جنت ته نه داخلی ای د کعب مورې داسې چا ته به یې ځینې مه ورکوه په جنت باندې دا ګوره یو بهترین مجاهد صحابي دی او دې صحابي دی حجونه یې کړي دي او یو ناشنا صحابي دی په صلح حدیبه کې هم د نبي صلی الله علیه وسلم سره و کعب بن عجره خو نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې شاید دې به بخل کړی نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بخل او ایمان په یوه زړه کې او په یوه سینه کې نه جمع کېږي نو په دې حدیث به موږ ځان وتلو چې لعله بخل بما یغنيه شاید دې کعب به بخل کړی مسکین به ورته راغلی سوال به یې لیکلی دی به بخل کلی روپۍ به ورسئ نو نن به وګورو زموږ مخې له او په لاره کې موږ له څومره مسکینان راځي غریبانان راځي او راته وایي چې د الله په نوم باندې راکئ او زموږ په جب کې ښې روپۍ پرتې او موږ یې ورنکړو په دې حدیث کې هم موږ داخل یو بخل هم کړی دی او تکلم بما لا یعنيه ای د کعب مورې شاید دی به داسې یوه خبره کړي چې هغه پیدا نه وي بې پیلې ګپ به یې لګولی یو څوک چې بې پیلې ګپ لګوي هغه داسې ډارې که الله رب العالمین جنت ته نه داخلی نو په دې ټکي به موږ ځان وتلو چې نن موږ څومره ګپونه لګو څومره بېځې ګپونه دي او دا ټوکې دي او موږ یې کوو ورځې کې ناست یو نن خو عوام الناس څه کې چې هغه د دین ټیکهداران ځان ته وایي علما طالبان چې کله کلاس کې استاز نه وي وایي یاره ګپ به ولګوئ تر مازدیګره پورې ناست یې وایي ګپ به ولګو یا د جمعې شپه شي وایي شین شي وکړئ چې ګپ ولګو د ګپ راز ده نو داسې بېځې ګپونه چې څوک لګوي الله رب العالمین یې جنت ته داسې ډایرکټ نه داخلوي نن خو ګپونه زمونږ دومره دي شین چې ته مناسي هلته به په جومات کې جمع ولاړئ دا به وایي چې یاره زموږ ستاسې خپل خالي صاحب شته دی موږ به دویمه جمع وکړو نو داسې دویمه جمع په کوم ځای کې راغلې ده دویمه جمع شته دی خو لیکن په هغه ټیم کې چې یو سړی دی د جمع پابند دی یو ورځ د جمع قضا شوله خیر دی وروسته راغی دویمه جمع دی وکړي صحابي راغی نبي صلی الله علیه وسلم ته یې ویلي چې جمع وشوه نبي صلی الله ورته ویلي چې او صحابي ډېر خفه شه غمجن شه نبي صلی الله علیه وسلم ویلي چې الا رجل يتصدق على هذا یو کس بنئ چې په دې سړي باندې صدقه وکړي جمع سره وکړي وایي ابوبکر رضی الله عنه راغی او دې له جمع وکړله نو داسې جمع کېږي چې یوه ورځ نیمه دنه قضا شي خیر دی دویمه وکړه یا په لاره باندې روان دي د جمع ټیم وروسته دی تا باندې ناوخته دی خیر دی وختي لمونځ وکړه وختي جمع وکړه یا په لاره باندې روان دي په جومات کې جمع شوې ده خیر دی دویمه وکړه خو لیکن دغه جمع چې چېته به ناسي ګپ شپ ته به ناسي او یاره موږ به دویمه جمع وکړو داسې جمع سره په قرآن او حدیث کې شته دی نه داسې جمع کول